غواړي جلسو ته قدر یې کوي، شیخ صاحب ورته وایي احترام یې کوي. ډېر مظلوم قوم دی دا مشایخ او پیران. زه ملام یم، وابستګي مې د پیرانو سره ده، خو انصاف او حق به وایم چې ظلم او زیاتۍ د علماو نه کېږي، مشایخو نه کېږي. مشایخ د قدر په نظر علماو ته قایل دي، او بعضې علما داسې شته چې هغه مشایخو ته سپک وو، بې ځایه نیوکې ورباندې کوي. که څوک وایي چې الله الله ذکر نه دی، ترمذي شریف دویم دی د حدیثو کتاب. رسول الله مبارک فرمایي، حضرت انس رضی الله تعالی عنہ راوي دی، لا تقوم الساعة، قیامت به قائم نشي تر څو پورې چې په مخ د ځمکه باندې یو سړی وایي الله الله، چې الله الله ویل والا په دنیا باندې وي، نو قیامت به قائم نشي. کله چې د مخ د ځمکې نه د الله الله ویل والا ختم شو، نو قیامت به بیا راځي. اوس علماو ته دا حدیث راغی، څه علما وایي چې دا حتی یقول الله الله دا مرفوع دی، په دې به پیښ وایي. او څه علما وایي چې نه دا الله الله ده. کوم علما چې وایي چې دا مرفوع دی، د دوی خبره راجحه ځکه ده چې همدا حدیث په مشکات کې په دې الفاظو ذکر دی چې حتی یقال الله الله، دا الله الله د یقال لپاره نائب فاعل دی، او نائب فاعل د مرفوعاتو نه نصب بنا دی. نو د ترمذي حدیث کې چې یقول احد الله الله کې امکان د نصب شته، ولې د مشکات په حدیث کې چې یقال راغی مجهوله، ترجیح ورکړه دې ته چې دا به مرفوع وایي. او چې کله دې مرفوع ولوستلو معنا ده تر څو پورې چې د الله ذکر په الله الله سره کېږي، نو قیامت به راځي. نو د حدیث نه دا پته ولګېده چې د الله الله ذکر دی، او د الله الله ویلو د برکت الله تعالی قیامت راځي چې د دې خلک تر څو موجود. کوم علما چې وایي چې منصوب دی، دا د چا قول دی؟ دا د ابن تیمیه حوراني قول دی. اول د دې خبرې نه چې الله ذکر نه دی، ابن تیمیه کړی. تعجب دی چې یو سړی خپل مقتدیان پرېږدي او ابن تیمیه پسې روانېږي، نو زه حیران د علم دی. مولا القاری رحمه الله په مرقات کې دا حدیث ذکر کوي، حتی یقال الله الله، په دې شرح کوي. او د شرح معنا داسې کوي چې حتی یذکر الله عز وجل، چې د الله ذکر کړي. د الله الله ذکر دی چې تر څو د الله الله ذکر کېږي، نو قیامت به نه راځي. او بیا پې دا تسلیم کړي ده، وایي دې نه پته ولګېده چې د عارفینو عابدینو د الله د خاصو بندګانو ذاکرینو د برکته الله تعالی د ټولې دنیا نه عذاب ورکوي. مولا القاري رحمت الله علیه د خاصه په دغه حدیث کې ذکر کړي. دارنګه د مشکات دویم شارح علامه طیبی دی، مشهور شارح طیبی دی، شرح طیبی لیکلی ده. علامه طیبی په دغه حدیث باندې وایي چې مراد د دې نه د الله تعالی ذکر دی، چې د ذکر والا ویلو د مخ د ځمکې نه به عذاب راغلی، نو الله الله ته ذکر ویل. په هندوستان کې وهابي تېر شوی دی، مبارک فوري ترمذي شرح یې لیکلی عرف الشذي، هغه هم وایي چې مراد د دې نه ذکر الله عز وجل دی، چې د الله ذکر کېږي، نو مخ د ځمکې نه به عذاب راغلی. د دیوبند په اکابرینو کې شان ورشاه کشمیری رحمت الله علیه چې د بخاري شرح فیض الباری لیکلي، او د ترمذي شرح عرف الشذي لیکلي ده. د ترمذي په دغه حدیث باندې د پاسه شان ورشاه صاحب لیکل کړي دي، وایي اقول زه وایم
علم من ذلك ان الله مفردا ذکرا ویدی حدیث نہ پتہ لگے لا کہ اللہ ذان تویل ذکر اللہ تعالی ذکر اس کا سو کا حناف مفسرین و ملال قاری رحمہ اللہ علامتی بھی ہے وہ بلا ذکر مراد کسو کو عابیان مفسرین و مبارک فوری پر تحفت الاحوزی کی وہی مراد ذکر کسو کا دیوبنا کابرین و مفسرین و شام اور شاہ سے غرف و شدی کی وہی مراد ذکر کہ اللہ ذکر دے مفردن تصریح کی پتہ لگے لا کہ اللہ مفردن ذکر اللہ یہ واجب ہے لا ذکر اور بیا شاہ سے ہوئی کہ حافظ ابن تیمیہ ویلی دی کہ اللہ ذکر نہ دے یہ سڑے دخل مذہب ایمہ پریگی ابن تیمیہ لہنے رٹی نکڑی دا ابن تیمیہ پہ جنے اصول سے ابن تیمیہ پسیلہ رہتے سے عقائد پہ اختیار کی تلاوس استاذ دورن دی بیان کم نو حیران وفاد شیچرہ سر کم سڑے دیر شو علم چیو طرف تک استاذ دا عوام و ذہن سو آئی یو سڑے دا رسول اللہ مبارک روزی دا زیدہ خکار دے کبت کار دے دا سو آئی ابن تیمیہ دریزہ کتاب کی فتور کئی چاہ سفر ویلی زیارت المصطفیٰ حرام سوچ دا رسول اللہ زیارت دا زیدہ حرام کار دے یو سڑے ہوئی یا اللہ دا رسول اللہ پا خاطر والی زمان مشکل پورے کے فکر دے کبت کار دے ابن تیمیہ مستقل کتاب لکھی التوسل والوسیلہ آگا پدیر رد پانی لکھی چنا بدعات کیوں یو زیدی کی ویداد شک کپر اللہ رٹھو دے ابن تیمیہ پسیدی ویدان رٹھو دے تلک مخ کے لفظ میں ابن تیمیہ کا انسان دے کہ چاونا تقوسو کانا مدینة العلم وعلی البابا زدہ علم خالیہ مع حضرت علی سے بدروازہ دا بیدا حدیث قویدی کے ضعیف دے ندتا دا حق پکارون چه دویلے بے یا قویدی یا ضعیف دے پدی دلیل ضعیف دے ندے پا جواب کی بنتی نے جواب ورکائی وی علماء اختلاف لری چه دا معشوم ایمان قبول دے وکر دے دو تاس کو کوئی نشوے وربارے لگم کوئی وربارے سوال والا پختن کردی دا چه زد علم خالیہ مع حضرت علی سے بدروازہ دا حدیث قویدی کے ضعیف دے ابن تیمیہ جواب ورکئی چه دا معشوم ایمان کی اختلاف دے چه قبول دے کنا رسول اللہ مبارک چه دا نبوت اعلان ہوگا صدیق اکبر سے بھی ایمان روڑا بی بی خدیجی ایمان روڑا و معشومانو کی ایمان چاہ روڑا ابن تیمیہ جواب ورکئی زدہ حضرت علی سے پا ایمان کی شکل رمضان آرہ تاوئی چه دا علم خالی دروازہ دا دوزہ اضافت ورکئی چه دا معشوم پا ایمان کی اختلاف دے یو زیبت شیگان مقابلے کے وائی شیگان مقابلی مکم کو بلا مقصد نچی مولا داخلی بیتو بیدہ بیوش یو زیبنی تیمی وائی بیدا شیگان وائی چا حضرت علی سے پسید قیبر افضل دے دادا بھی غلط عقیدہ دا مونگی تایب نکو تو مونگی استاذ و بدا عقیدی چا سید قیبر سے افضل دے بیا حضرت عمر افضل دے بیا حضرت عثمان افضل دے بیا حضرت علی کرم اللہ ہوتا خودے وہ شیگان دا جواب لگئی وہ شیگان وائی چاہ حضرت علی سے پسید قیبر افضل دے اور دے جواب لگئی ویدہ نشی کے دے زکا ویسید قیبر سے چی ایمان روڑو و بالغ ہو اور دا بالغ ایمان ہر سوک منی اور حضرت علی سے چی ایمان روڑو معشوم ہو اور دا معشوم پر ایمان کی اختلاف سوچ کرو تو اس دا شیگانوں کا مقابلہ کہ حضرت علی سے پر ایمان کی شک اور بخاری شریف پا حوالہ رحمت عالم دا خیبر غزوہ کی وی جنہ سبات یوچات ورکم یحب اللہ ورسولہ ویحبه اللہ ورسولہ اگر تسی انسان بوی چه رب کریم بدسر محبت ساتھی اور دے بد رب کریم سر محبت ساتھی اور محمد مصطفیٰ بدسر محبت ساتھی اور دے بد محمد مصطفیٰ سر محبت ساتھی سبات آوازوں کو بھی علی سے چکتری جنہ تبالاس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا اللہ محبوب وائی ابن تیمیہ ہوئی زمان شک دے چیمان بے قولی کرے اچھے سوک وائی چھ اللہ اللہ ذکر نہ دے بنیاد چانا جوڑ دے بنیاد دے ابن تیمیہ نہ جوڑ دے اخواران ابن تیمیہ کتابوں نہ جوڑ اور بے اخبر احناف و ذخیرہ و سلمی یا
بیا مسئله د روح ده. روح باره کې به مختصرا دومره ووایو. جلال الدین سیوطي رحمه الله په اسم اعظم باندې یو کتاب لیکلی دی مستقل په حاوی الفتاوا کې مذکور او په هغې کې اووه قول راغلي چې اسم اعظم کم یو څلورم قول راغلي فرمایي چې لفظ د هو الاسم الاعظم دا هغه اسم اعظم دی چې الله تعالی د دې په خاطر ستا دعاګانې کوي. او اسماعیل حقی رحمه الله صاحب در روح البیان فلا اله الا هو العزیز الحکیم باندې شرح کوي او وایي چې دا هو لفظ چې کله الله ته نسبت وشي نو دې ته ضمیر مه وایې، دا ضمیر نه وي بلکې دا د الله اسم وي. دې ته ضمیر مه وایه. ولې علما پوهېږي الا هو الحي القیوم کې هغه اصطلاح دا ده ودا الحي القیوم یا العزیز الحکیم د دې هو لپاره صفات واقع شوي او دا هو ورته موصوف واقع شوی او الضمائر لا توصف ولا توصف به دا هغې کلیه د نحاتو ده چې ضمیر نه موصوف واقع کېږي او نه صفت واقع کېږي. موصوف ولې نه واقع کېږي؟ لکه د موصوف لپاره صفت لتوضیح وي د وضاحت لپاره راځي او ضمیر عرف ته معرفه دی وضاحت ته ضرورت نه دی. وی که دا چېرته ضمیر وایي د الله په حق کې دوی څه وایي؟ وی هو هغه هسې نه چې وي شیطان ته نه اشاره کېږي. دا خو ستا یو سوچ دی، دا خو ستا په دماغو کې شیطان تاویلي ته به اشارې ورته کوې. صوفي لفظ د هو په داسې حال د استغراق کې وایي چې هغه ته بلکل مخلوق ښکاري نه سوا د خالق الارزاق هغه ته متوجه. نو سیوطي رحمه الله په تصریح او امام رازی رحمت الله علیه صاحب د تفسیر کبیر هغه ورباندې پنځه پاڼې بحث کړی او په لفظ د هو کې پنځلس فواید وایي او په یو ځای کې خو دومره خوږ شوی دی د الله په اسماو کې د الله د لفظ نه لفظ د هو بهتر سر پنځه فواید زیات. بہرحال دا چیټ موافق مختصر کلمات مې وویل خو اصلي انصافي خبره به داسې وکړمه چې شمس تبریز بابا رحمت الله علیه د جلال الدین رومي رحمه الله مدرسې ته راغی نو دا په عراق کې عراق کې د زمانې مولیانې مخالف شول. سل علما یو ځای شو د وخت بادشاه ته کتاب ولیکه چې شمس تبریز بابا زندق دی معاذ او د وخت د بادشاه زوی د شمس تبریز بابا مرید و او هغه د شپې پلار ته جوړل چې د الله ولي دې ګورې مه کوه هلاکېږي تباه کېږي مه کوه. دا مولیانې نه پېژني ګورې دا د الله دوست. نو داسې وشو چې محضر عام کې دا سل علما راغلو کتاب یې لیکلی دی یو یې ودرو فتوا ذکر کوي دا نور سر خوځوي چې او زموږ ټولو متفقه فیصله ده چې دا کافر دی پړسي کا. بادشاه دې علماو په قول یقین وکړو علماو ته وایي سره کم سزا ورکړم د انسان دا چمړه خو ډېره نرۍ وي وایي داسې سزا ورکړي چې دا پوټکی ته اول په ژوندي وباس. چې کله هغه جلاد راغی او چاړې راوړه نو انسان نه په پوټکی وځي نه وخت راشل کېږي چې شروع یې پرې وکړه نو بادشاه ته یې مخ واوړه وایي مقصد دې څه شی دی؟ وایي دا پوټکی درنه په ژوندي وباسم. سل علما درته کافر او زندیق وایي. شمس تبریز بابا رحمت الله علیه پټکی د سر نه لرې کړ او دې سر د یې کوپړۍ ته داسې لاس واچو بسم الله الرحمن الرحیم اخرج باذن الله چې داسې راښکله د دې نوک نه سره پورې دا ټول پوټکی راویسته او د بادشاه په مخ باندې یې ور وایسته واخله چې زما په پوټکي ستا کار کېږي رازدارې ته زه درنه لاړم. علما ساکت پاتې شو په خپو کې ورته پرېوته موږ نه یو پېژندلی معافي وکړه. بادشاه معافي غواړي د بادشاه زوی چغې وهي بادشاه ته وایي تا ته په شپو شپو ما ژړلي چې د الله دوست دی مه یې په عذابه او مه یې تکلیفوه کار ورسره مه درته رویش دی نه دې منله دی مرور شو اوس نه پاتې کېږي. مثلا د بادشاه زوی پلار پرېښود ورته پسې روان شي نو دا روان سفر هغه وجود زخمونه
هغه چې کوم نه نو واخستې هغه تکلیف او درد بد تیرېده د جلال الدین رومي رحمه الله مدرسې ته راغی د په درس باندې بوخت دی درس کې کېناست چې تفریح شو مولانا صاحب دا تا چې څه وویل زه پرې پوه نه شوم لږ بیا راته ووایه هغه چې د شکل ته وکتل لنګې والی وجود یې زخمي ټول زخمونه دي پرهرونه دي هېڅوک ملنګ دی وی بابا دا د قال خبرې دي او ته په قال پوهېږې ته په قال پوهېږې نه دې کې کامله تصرف وکړې هغه چې کور ته لاړه چېسته تفریح وه هغه مکتبه یې راواخېسته پخوا خو چاپونه هم کم وو د مخطوطاتو دلته غټ ډنډ و ټول یې ډنډ ته وځه طالبان لاړه مولانا صاحب ته وایي ذخیره د علم یې درته تباه کړه چې راغی د سترګو نه یې اوښکې لاړې ملنګ بابا په تا ورته څه وکړم دې کې خو مخطوط او د قلم لیکل او امور یې تباه او ضایع کړل مولانا صاحب ډېر خفه پیسې دې بېرته بې وباسم ما ویې لکه هغه ډېر جوړ ډنډ یو کتاب به یې رااخیسته چې داسې ډب به یې ورکړ نو بیا به یې پورته شي کرامت یې ورته وکړه جلال الدین رومي رحمه الله معافي ترې وغوښته وایي ما پوهېږم که دا څه کمال دی که دا کمال راوښیه وی مولانا صاحب تا د قال درس کو ما درنه تپوس کړی تا وی دا د قال خبرې ته پرې نه پوهېږې زما چې څه وښودل تا د حال خبرې دي ته پرې نه پوهېږې دې سره کار مه نو زه بعضې علماو ته سوال کوم چې څنګه تاسو په مدرسه کې هغه خبرې کوئ د الله په ذات کې لګېږئ په صفاتو کې لګېږئ صوفي کله هم درنه راغی چې مولانا صاحب دا ته څه شی وایي دا میوزیک یې اسمانونو کې لګېږي دا څه دې شروع کړي ملا صاحب ته سوال کوم پیران مه چېړه دې سره کار مه لره چې دا په تا اعتراض نه کوي که ولې په دوی باندې اعتراض کوې مه لګېږه دې سره دا ستا په قاضي نه پوهېږي نو ته د ده په هو څه پوهېږې چې اوس هو کې څه کمال دی هو کې ده څه کمال دی ولې صوفي ستا په قاضي نه پوهېږي چې تا څه ورکې وویل خو دغه شان ته د ده په هو نه پوهېږې که که ته مرید شوې نو ته به دلته ماشوم په حیث وخت تېروې ولو که شیخ القرآن شیخ الحدیث یې او چې مرید شوې نو د یو ماشوم حیثیت لري دلته ځکه چې په باب د طریقت کې خو ماشوم یې کوي اگر کال در سړی په علم ظاهر نو چې دوی په تا اعتراض نه کوي ته په دوی اعتراض نه دا انصاف دی انصاف دا علمین دي دوه علم د ظاهر او د باطن دي هر څوک په خپلو کې شغل لري لګیا مشن تبریز بابا رحمت الله علیه نه جلال الدین رومي رحمه الله بیعت وکړ او بیا مثنوي شریف کې مو تا ته څومره تلقین نه دي کوي چې بیعتونه وکړي او درته وایي هېچا شاګردي نه شد استاد کار تا شاګردي شکر ریزی نشد مولوی هرگز نشد مولای روم تا غلامی شمس تبریزی نشد یاره مټایانو والا خو چېرته د مټایانو چل یاد نه کول وایي دې جوړ نه شه تر څو چې د بل شاګردي ونه کړه نو د الله ولي به درنه بغیر د مریدۍ نه څنګه جوړ شي بوټ ته لاړم یو مدرسې ته بیان مې کړ بیا راته وروسته چا وویل چې دلته یو چا بیان وکړ طالبانو ته یې ویل دې چڼو ته وایي د زمانې د لوی وږي نه چې کوم دی د دې چڼې مقام اوچت د څومره د اولیاو بېعزتي ده زه وایم د علماو سرکرده د دې دور راواخلئ تاسې مفتي فرید رحمت الله علیه د حقاني که یو طرف ته د علم ظاهر عالم بل طرف ته د نقشبندي طریقې پیر او د بل نه مریده او خپل هم په سلونو زرګونو مریدان نن هم د نقشبندۍ کې د هغه پاتې دي که الله الله ذکر نه شي مفتي فرید صاحب د مریدانو ته د الله الله ذکر ولې ورکولو د ډاګۍ شیخ صاحب ته خو ته ورشه او ته مرید یې که نه یې د دومره علم سره دا مریدي ولې کوي دا شان ورشا کشمیري رحمت الله علیه چې د بخاري شرح لیکي او دا متعدد کتابونه لیکي په زرګونو علما یې روزلي شاګردان لري یوازې په علم ظاهر کار کېده دا مریدي ولې کوي هغه په فیض الباري کې وایي زه زما 11 نیکونه په سلسله یې سهروردي شریفه کې تېر شوي دا عقاید علماء دیوبند اجماعي کتاب علماء دیوبند هغه په غټو پاڼو باندې د الفاظو سره لیکي چې موږ او زموږ مشایخه په څلورو سلسلو نقشبندي یا قادري
تبلیغیان و دیوبند بدنام کړي باغی رد وکړ دیوبندي علما خفه شوي دا دیوبند بس خبرې کوي اکابرین دیوبند ته زموږ سلام زموږ شجرې علمي ده زموږ سندونه باغی ورغلي زما مقصد غلط نه به تنفیریان وي وهابیان وي یا به هغه بدبخته ملیان وي چې د دیوبند نوم استعمالوي او دا شرمۍ لګیا اکابرین دیوبند صوفیا او دا تصوف ته سپک ګوري اکابرین دیوبند په خپله پیران مریدان نیسي اشرف علي تانوي صاحبون ولې څومره مریدان لري په تصوف باندې مستقل کتاب لیکلی التکشف آئی کې بیان د احادیثو تصوف دی صرف چې تصوف باره کې احادیث راغلي د هغې بیان یې پرې کړی او معاصرین چې تاسې ګورئ چې څومره علما دي د دیوبند چې حقاني علما دي پنجپیر مه یادوه هغې دیوبند په شرمونو باندې وشرموه په افغانستان کې چې څومره مشایخ دي هر یو شیخ القرآن شیخ الحدیث چې د افغانستان معروف وي ورشه وایي د چا مرید به یو سلسله کې د چا مرید چې هر کله د افغانستان او د پاکستان دا مشایخ ټول خپله مریدان دي او د تصوف تلقینات کوي او د تاییدات کوي او خلکو ته دا ترغیب ورکوي په دې یو کور کې چې کله لویه دوره کېږي مشایخ په آخره کې طالبانو ته وایي چې یو کامل مکمل شیخ سره بیا ایتا پتہ ده چې یوازې په علم ظاهر باندې کار نه کېږي که علم ظاهر دې لرو علم باطن نه لرې ستا کردار به د اولیاو نه وي ستا رفتار به د اولیاو نه وي ستا درس به درس د اولیاو نه وي ستا د درس اثر او تاثیر به نه وي یعنې تاسو تجربه وکړئ چې کوم یو درس حدیث ته ملا کېناسته او د هغه تصوف نه لرې والو هغه تصوف نه وکړی و نو بونې بوهلو او ردې په صوفیاو باندې کړو ورشئ د هغه درس به د هغه درس به د میراوسته درس نه کم نه وي تجربه وکړئ تاسو په پړق پړق خنداګانې به په مجلس کېږي بېادبي دماغ کې د نارینه او د زنانه د عورت د کیسې نه بغیر به بله خبره په بخاري کې نه کېږي ولې هغه به د تصوف نه وایي مجلس کې ناست دي ته وګورئ هغه شخص چې تصوف نه لري وي هغه مجلس کې ګډېږي هغه ناسته به د وقار نه وي په لاره یې رفتار ته وګورئ یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما دا د اولیاو هغه صفت دی په لاره به د وقار او د عاجزۍ قدمونه پورته کوي و چې کوم عالم د تصوف نه لري شکردار ته یې وګورئ مزل به یې د نخرې مزل به یې د قبر وي شمله به یې د کناټي نه ښکته زنګېږي پنسې به یې د خنګرو نه ښکته زنګېږي دا ټول علامات د قبر او د نشې دي عاجزي په هغه علماو کې وي کوم علما چې د تصوف سره وابسته کېدو نو دا دوه بحرین دي دا دوه علمونه دي علم باطن ځان ته علم دی علم ظاهر ځان ته علم دی مقصود اعظم په دې کې د زړه صفایي ده زړه خیرن شوي په ګناه باندې د الله تعالی په ذکر به هغه صفا کوئ بیعتونه وکړئ چې لارې د فیض درته کولو شي د نفس په تزکیه کې به کوششونه کوئ نفس درنه باچهي غواړي نفس درنه دنیا غواړي نفس درنه شهوات غواړي دا دوه غټې وظایف ورته ماتوئ دا نفس زموږ ستا اماره وي ان النفس لاماره بالسوء دا په بدۍ سره ته عمل کوي د دې د تزکیې کوشش وکړو چې دا به لوامه شي لا اقسم بالنفس اللوامه چې خواري دې وکړه دا به ملهمه شي ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها چې نور خواري دې وکړه دا به مطمئنه شي یا ایتها النفس المطمئنه او چې بیا دې نور خواري وکړه راضیه وشي چې نور خواري دې وکړه مرضیه وشي راضیه مرضیه او هم نفس کامله دی نفس لوامه نفس اماره بیا لوامه بیا ملهمه بیا مطمئنه بیا راضیه بیا مرضیه او بیا کامله هغه نفس کامله چې کوم دی هغه د انبیا علیهم السلام هغه ځان ته نفس هغه پیدایش نه مرداري اولیاو پاک پیدا شوي هغه معصوم ګڼي د ګناه نه پاک زموږ او ستاسې نفس د ګناه په زنګ آلوده شوي بیا مونږ صفا کړي د هغې د پیدایش نه هغه پاک پیدا شوي هغې عصمت او ګناه نه ده کړې هغې معصیت نه دی کړی بلکې معصوم دی او په عصمت نو که چشتیان دي که قادریان دي که سوروردیان دي که نقشبندیان دي د دې ټول مقصد همدا دی چې د بنده زړه څنګه صفا شي او د بنده نفس څنګه صفا شي امارت اسلامي د مجاهدینو
چې د نوي انقلاب د کفارو په خلاف باندې انقلاب وکړو. په آخره کې داعشیان چې د امریکایانو جاسوسان دي امارت اسلامي د سردردي جوړه شو. په دې امارت اسلامي کې تاسو وګورئ چې کوم صوفیه دي والي به وي ولسوال به وي کمیسون کې به وي عالي کمیسون کې به وي مجلس کې به داسې په دې مجاهدینو کې چې کوم یو کس د تصوف نه لري پاتې دی یا افغانستان ته تللی یا نه دی تللی یا یو ډز کړی یا نه دی کړی او چې په لار روان وي واسکټ نه یې پته لګي د شملې نه یې پته لګي د نخرې او د قدم نه یې پته لګي دا ولې د تصوف نه لري پاتې شي. کوم خلک چې تصوف سره نږدې شي د جهاد مقصود اعظم څه شي؟ دا تزکیه د نفس ده. په غرونو کې به ګورې داسې په باران به ورېږي او سر به ریخي. امارت اسلامي پنځه کلنه دوره د کونړ په سرحداتو د چالسیا دا باګرام دا اخواته ده جبل سراج وغیره دا یو ختم افریقا نه دی په دې میاشتې مونږ تېرې کړي. باران به ورېده په کاڼي به مونږ سریخ دی. تاسو ټول مجاهدین الحمدلله روسي انقلاب کې تاسو جهاد کړی اوس وخت کې جهادونه کړي قرباني به مو کړي. الله تعالی دې ټول نه قبول او منظور کړي. او د جهاد په صف کې تزکیه د نفس او چې جهاد تزیو نفس دې هم شي وټي جهاد تزیو نفس دې وټي نو اسلام ته پوری ګټه امریکایي انقلاب پرې ولاړ او ځان ته نقصان دی ځان ته پوری ګټه ورنه ولی په دې صف کې وته انتها کوم دي ترسه انتهایی مقام د مجاهد بس شي شهادت به ملو شي او شهادت د ولایت یو لوی مقام لیکن ورځ د قیامت کې چې الله تعالی شهید راوړي او توای دا ته ځواني درکړي وسدي وکړه یا الله ما په قربان کړه ته علم نه کنه الله تعالی ورته وی دی په چې خلک ضرورت ته وایي په مخې جهنم ته راګاږي دا به تمه کې چې دا یو شفاعت وکړي هغه باندې به جهنم په خپل ګرميږي بیا وسه چلے خبر بیا رااله په اخلاص کې خبر بیا رااله په صفای ده نفس کې او په صفای ده چا کې نه تا نفس دې صفا کړو جهاد کې مقبول نفس دې خیرن پاتې او دې لپاره د جهاد کړو چې کله بدل کې مشرک کله به رسول کله به والی او کله به وزیر جوړېږي. اسلام ته د نقصان نشته دی. ستا په وینو اسلام ترقي پیدا کړه امریکایي انقلاب وکړو لیکن ستا ذات ته نقصان دی ستا ذات ته څه پیدا دی. دغه صورت د سخیم دی دغه صورت د عالم او طالب دی کچته نفس صفا نه وي ریاکار وي تصوف نه لري پاتې شوی وي هغه بیا جهنم ګرځي ور باندې نه چې هغه خلکو شفاعت ګرځي. څو کلمات مې عرض کړل د بیان نه جوړو خلاصه مې وکړه طالبانو ته عالمانو ته مجاهدینو ته ټول ته سوال په طریقه باندې وایم چې دا یو بل نه ملي کېږي دا ټول یو بل پشتیبانان یې پیران بغیر د علماو نه دربارونه ښایسته نه ښکاري علما بغیر د مشایخو نه ښه نه ښکاري باید چې دا که زهر لبطن و بطن لزهر لکه شا چې خېټې ته احتیاج لري او خېټه شا ته احتیاج لري دغسې علم ظاهر و یو بل ته احتیاج لري او دا په منځ کې بعد مه راولئ علما دې دا جدا کوي نه عوام دې په شکل کې نه چې پیري ځان ته شی دی او علم ځان ته هېڅ ځان ته نه دا یو څیز دی دواړه د دین په خدمت کې لګیا دي او موږ به کوشش کوو چې د علماو سپکه به نه کړو مجاهدینو پسې به خبرې نه کړو کمی او کمزوري خو نو وي هر چا کې که ما چې کومې خبرې وکړې د اصلاح لپاره مې کړي دي دا مقصد مې نه دی چې کېدای د امارت په مجاهدینو باندې رد زما مقصد دی ولې هغوی په دغه قربانیو سره هغه امریکایي انقلاب باندې ونړو ختمې نصف او نابودي هغوی شهیدان ورکړي دي موږ آرام باندې دلته خوبونه درسونه کوو هغوی په غرونو کې شپې کړي شوګیري کړي دي دا د قدر وړ دی موږ به یې قدر کوو موږ به یې ستاینه کوو موږ به یې تایید کوو موږ به د هغې ملاتړ کوو که مال نه ورکوو جان نه ورکوو د زړو ښځو جهاد به نه پرېږدو زړو ښځې څه جهاد دی دعا کوي الله مجاهدین کامیاب دا جهاد خو به کوو که نه چې الله تعالی دې مجاهدین د سرحداتو کامیاب الله دې د دې د صفوفو صفایي نصیب کړي وهابیان ځان سره خیر کې نیولي وو د اصحاب کهف د سپو کال باندې هغه شان ځان سره یو ځای کړي خو دا بدبخته په آخره کې راپاڅېد امارت په خلاف
الحمدلله اوس د امارت مجاهدینو ویښ شوي دي او د هغې په خلاف د جهاد فتوا ورکړې ده د داعش نوم یې اختیار کړی دی خوارج هم دي باغیان هم دي عرب او عجمو فتوا ده چې دا خوارج دي کم سړی چې د دوی د لاسه شهید شه د هغه نه بهترین شهید نشته حضرت کعب فرمایي ان لقتيل الخوارج فقد 8 اموال قتيل المشركين كم سړی چې خوارج د لاسه شهید شه او بل د مشرکانو یهودیانو عیسویانو د لاسه شهید شه وی دا د خوارجو د لاسه شهید په هغه باندې اته چنده رڼایي زیاته دی راجل زیات لوی وجه دا هم کېدی شي چې د ده په شهادت کې خلک خبرې کوي او شهید وي که نه او د انګریزانو خلاف وار څوک ورته شهید وایي نو چونکې دنیا کې خلکو په شهادت کې خدشې وکړې د باطن په لحاظ او د آخرت په لحاظ الله تعالی اته چنده د هغې شهید نه دلته مقام زیات وایي څو کلمات مې عرض کړل د چوړه خلاصې همدغه ده چې د حقاني د شریعت بابت نو مشایخو سره تعلق جوړ کړئ نقصان په دې کې ستاسو نشته که روزګار کوئ تاسو روزګار نه نه وباسئ که علم کوئ تاسو علم نه نه وباسئ مریدي خو تاسو د خلک نه اچئ کوئ لا اقل درته وایي دا وظیفه کوه دغه ذکر کوه هغه لاس چې د لاس کې ورته ورکړه دا لاس یو خپل مرشد څه میلاو شوي هغه بل څه میلاوي بل څه هغه صحابي څه میلاوي هغه محمد مصطفی سره میلاوي او الذین یبایعونک انما یبایعون الله یا رسول الله تا سره چې څوک بیعت کوي حقیقت کې د الله تعالی سره بیعت کوي دا د الله تعالی ته د رسېدلې لارې د فیض دروازه به درته کولی شي خشیت به درکې راشي عاجزي به درکې راشي عبادت کې ذوق او خوند به درته پیدا شي آخرت ته یو سوچ او فکر به درته راشي نور دې نه د دنیا نه وباسي نه د علم نه وباسي نه د جهاد نه منع کوي مجاهد هم پکار دي چې بیعت وکړي طالب هم پکار دي بیعت وکړي عالم هم پکار دي چې بیعت وکړي تر څو چې د باطن نه قلب او د نفس څخه ورباندې وشي وما علي الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين درود شریف په شوق سره ووایئ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين يا الله لكم كلمات ما أصلي دې کې څه وخطا شوي ما ته عفو وکړي د دې بیان سره زما او د سامعینو د عقیدت او عمل برابر کړي جناب صدر جلسہ پیری طریقت محترم مدرس موجود دی اللہ درجات بلند کی اور اللہ رب الجلال حاضرین مجلس ټول ته په نظر د رحمت سره وګوري مجاهدین اسلام د الله تعالی پر سعادت کې کامیاب کړي هغه شهیدانو شهادتونه د الله تعالی قبول کړي دې صف د الله تعالی اتفاق اتحاد نصیب کړي اتفاق الله تعالی سره وساتي یا الله زموږ د ټولو مطالبه ده چې زړونه خیرن دي خیرات صفا کې الله زړونه صفا کې یا الله د نفوس تزکیه مو نصیب کې یا الله شریعت او طریقت باندې استقامت راکړي یا الله د حقیقت مقامات را باندې وګوري یا الله د حرمین شریفین سلام مبارک